کومنګ په ټوله نړۍ کې وګورو نو څنګه چې د نور صحت مسلې چې د هغه ډېرې زیاتې شوي دي د هغې سره سره تولیدي مسلې یا بې اولادي چې ورته موږ وایو د چا چې ماشومان نه کېږي نو دا مسلې هم ډېرې زیاتې شوي دي. خاص کر بیا زموږ په سوات سیمه او شانګله کې بې اولادي ډېره زیاته ده. دا داسې یو یونیک سپیشلیټي وه چې دا موږ چوز کړه ځکه دا مریضان به مختلف ډاکټرس ته تلل LHVs ته به تلل، نرسس ته به تلله، په نورو کلي کې حکیمانو یو چا بل چا ته به تلل. د هغې د وجې نه موږ په کال 2014 کې د دې ملکه فرټیلیټي او IVF سنټر کوم چې په روشن سپیشلایز هاسپټل سید شریف کې موجود دی د هغې بنیاد موږ کېښودو چې موږ په ښه طریقې سره د خپلو مریضانو ته خدمات چې دی هغه ورکړو. په سوات شنګله کې زموږ زیاتر مریضان داسې دي چې هغه کول ماین ورکرز دي، کوم چې د کویلې مزدوران دي. د هغې د وجې نه د اولاد نه کېدو دا مسله نوره هم زیاتېږي. بیا که موږ وګورو نو زموږ زیاتر خلک چې د هغه مسافر دي، بهر ملکونو کې ژوند کوي، نو د هغو هم دا مسله چې دی ډېره زیاتېږي. ودونو ډېر ټایم شوی او د هغو ماشومان نه وي. د هغې مین وجه دا چې هغو بهر مزدوریانې کوي، د هغو ټینشن ډپریشن ډېر سیوای، خوب ډسټرب وي، خوراکونه ګډوډي، نو د هغې د وجې نه چې کوم دی بې اولادۍ مسلې زموږ په سوات کې ډېرې زیاتې دي. د دې نه علاوه که موږ خپل نوي کل ته وګورو نو زموږ نوی کل چې دی هغه زیاتر د نشو تماشو سره مخ دی. سګرټ شو، چرس شو، نسوار، هر یو نوجوان چې دی هغه کوي او هغه ته د دې علم نشته دی چې په مستقبل کې به دا ماته ډېره زیاته غټه مسله جوړوي. نو په سوات کې داسې مسایل زموږ پیشنټ موږ ته ډېر زیات ریپورټ کېږي چې د چا ماشومان نه کېږي. تاسو د څومره وخته پریکټس کوئ؟ زموږ دا سنټر چې دی د دې باني چې و ډاکټر مظفر سید مرحوم صاحب الله دې جنتونه نصیب کړي په کال 2014 کې هغوی د دې بنیاد کېښودی و. انیشلی دا سیټ اپ چې دی هغه په خیبر میډیکل سنټر کې و. د هغې نه پس بیا دا روشن سپیشلایز هاسپټل ته شفټ شو او په دې کې نوره ترقي راغله. په کومې کې چې موږ یو IVF لیب لګولی دی، په دې به موږ مخکې ته ډسکشن کوو چې IVF څه ته وایي، خو د هغې نه پس بیا موږ د هغې بنیاد هم کېښودو. په دې کې بیا زموږ سره ډاکټر علمګیر صاحب هم چې دی هغه خپل خدمات ورکوي، هفته اتوار راځي. زه د تیر 3 کلونو نه چې دی دلته کې خپل سروسز ورکوم. تاسو په دې 3 کاله کې ستاسو سره انیشیل سټیټسټکس راوند اباوټ شته دی چې څومره مریضان تاسو چې دی هغه زموږ سره الحمدلله چې د ډاکټر مظفر سید مرحوم صاحب الله دې جنتونه نصیب کړي د هغوی کوم ټایم و هغې کې هم زموږ سره ماشاءالله ټوټل ډیټا چې د هغه اویلیبل د هغه ډېر زیات کیسز دي. تقریبا کم از کم هغه به 1500 to 1600 کیسز دي. او بیا زما او د ډاکټر علمګیر صاحب چې کوم ټینیور دی نو کم کیس چې هم ماته پازیټیو راځي نو هغه زه ځان سره په ریکارډ باندې ساتم او آن د ریکارډ بیانډ اني ایگزاجریشن چې دی هغه زموږ سره 220 یا 225 کیسز زموږ سره پازیټیو راغلي دي.